د میدان وردګ ولایت د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي په روان کال کې د دغه ولایت په روغتیایي مرکزونو کې د بېلابېلو طبي وسایلو په فعالولو او متخصصو ډاکټرانو په درلودلو سره د ولایت په کچه شاوخوا 2 میلیونه ناروغانو درملنه کړې ده. خوشبختانه ویلی شم چې په ولسوالۍ کې موږ سی بي سي، مایکرولا، بي سی جي، ډاپلر الټراساوند، ډیجیټل ایکس ری او جین اکسپرت ماشینان او حتی نسایي ولادي متخصصین په 2 یا 3 ولسوالیو کې موږ لرو. کله چې امارات راته هغه وخت کې موږ 4 صحي مراکز درلوده. اوس خوشبختانه موږ 106 صحي مراکز لرو. د دغه 106 صحي مراکزو په واسطه باندې موږ په 2023 کال کې تقریبا 20 لکه مریض کتلی دی. د موږ شفاخانه د ولایت په سطحه انشاءالله کوم خدمات چې دلته وړاندې کیږي نو هغه به موږ د دوی نه سپمو او موږ د دوی ته ډاډ ورکوو چې څو پورې موږ توانو موږ به د دوی خدمت کوو. د دغه ولایت اوسیدونکي هم د عامې روغتیا له کړنو زیات خوښ دي. وایي د دوی ناروغانو ته پر وخت رسېدنه کیږي. ډاکټر لایق نه وای نو دلته دا خلک راتله خو طبعا دلته په اختصاص هغه دا خلک راځي. الحمدلله ډېر خوشحاله یو. موږ خپله هم له کابل نه دلته مریض راوستلی ده. اوس الحمدلله عملیات څه اوس په هوښ هم راغلی ده. ډېر ښه ده اوس. ناروغ مې راوستلی انشاءالله دوام ورکول کېږي او انشاءالله وضعیت هم سم دی. ډېر ته خوشحاله یو. بس په یوې ولایت کې انشاءالله داسې خدمت نه کېږي لکه په دې ولایت کې چې کېږي. د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي روغتیایي مرکزونو ته د زیاتې پاملرنې له امله په میدان وردګ ولایت کې د ماشومانو او میندو مړینه هم تر ډېره راکمه شوې او زیاتوي چې په دغه ولایت کې 106 روغتیایي مرکزونه شتون لري او کوښښ کوي چې یاده کچه تر 200 پورې ورسوي.